جماعت اسلامي په سوات کې د تیلو د نرخونو د سیوا والي لیوي ټیکسونو د بجلی د زیاتو بیلونو او ګرانۍ پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د اګست په 24 سوات کې خبري غونډې ته د جماعت اسلامي مشرانو ویلي د ولس د ستونزو د هواري لپاره به خپله احتجاجي مبارزه روانه ساتي او د سپتمبر په 4 نیټه به په منګوره کې لویه احتجاجي غونډه کوي. 4 سپتمبر ماښام به نشاط چوک کی جلسه منگوور سٹی ڈسٹرکٹ جلسہ رہی. حافظ نعیم رحمان امیر جماعت اسلامی ورزی چیف گیسٹ ہی 8:30 بجے تقریر کی اور سٹی ڈسٹرکٹ منگورہ عوام میں خصوصی شرکت کی. بہر نم پہ خلکو تا دعوت تے سوات اور بر سوات خلکو تا اور دا پیٹرولیم لیوی اگینسٹ تا اور د ملکن ډیویژن کې چې کوم ناروا ټیکسیشن نه یا بدامني د پاغې باندې موږ هلته خبره کوو. د غونډې ګډونوالو ویل چې خلک د ګرانۍ د بجلی د زیاتو بیلونو بیروزګارۍ کاروباري ستونزو او د پیټرولیم لیوي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومته غوښتنه کړې چې د پیټرولیم لیوي بیرته واخلي او د تیلو بیې راکمې کړي. په دې ملک نن یو داسې صورتحال جوړ دی چې حکومت نام و نشان نشته را سره نه. حکومت خو دې لپاره چې هغه خلکو له ریلیف ورکړي، سهولت ورکړي، امن او امان ورکړي، د خلکو د مستقبل فکر وکړي، د بچو د تعلیم فکر وکړي، د صحت فکر وکړي، روزګار فکر وکړي. لیکن موږ چې ګورو نو داسې قسم د حکومت هیڅ ایجنډا نشته دی. بیا خصوصا چې د پټرول ریټ کم په روزانه بنیادونو باندې زیاتېږي، د دې مطلب دا دی چې هغه مافیا چې کوم په حکومت کې شریک دي هغې ته پیسې رسولو لپاره د حکومتي اقدامات روان دي. د ګوند مشران وایي د پیټرولیم لیوي ټیکسونه ګرانۍ او د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد به احتجاجي تحریک تر هغه دوام ولري تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. عصمت علي اخون، شال نیوز، منګورا، سوات.